السلام علیکم ملګریو د یو بېدرکۍ اعلان درته شریک کوم چې یو ماشوم ورک شوی دی د الله د رضا دپاره د ثواب په نیت باندې به دغه ویډیو شیر کوئ او ډېره ډېره به شیر کوئ او زیات نه زیات به شیر کوئ چې یاره دغه ماشوم پیدا شي. کورنۍ ته ډېر زیات مشکل دی، کورنۍ ډېر زیات خفه ده، مور پلار وروڼه او داسې نور کم خپل خپلوان چې دي ټول ډېر زیات خفه دي، ډېر زیات پریشان دي. تقریبا د 3 ورځو نه 4 ورځو نه دغه ماشوم بېدرکه شوی دی، دغه ماشوم ورک شوی دی. مکمل د دغه ماشوم ډیټیل درته شریک کوم، پلار نوم، د دې ماشوم نوم او د کوم ځای نه دغه ماشوم کوم ځای کې اوسېږي او د کوم ځای نه ورک شوی دی. که چاته معلومات دې په اړه باندې نو په دغه نمبر رابطه وکړئ. ان شاء الله په دغه کې به ان شاء الله پوره ثواب او پوره اجر په دغه کې تاسو ته ملاويږي. خو دغه ماشوم رابطه کول ان شاء الله زموږ او تاسو حق جوړيږي. زموږ حق دا دی چې موږ ویډیو جوړ کړو، دې ماشوم په تاسو باندې دا حق دی چې دا ویډیو شیر کړئ او زیات نه زیات شیر کړئ. یاره کېدای شي چاته معلومات چاته پته چا ځان سره په کور کې ایثار کړی او دغه ماشوم ته کېدای شي کوم نمبر یاد نه دی په نه پته نشي رابطه کولای چې یاره په ځای ذهن کې دغه نه پته د خپل کور د خپل علاقې نه پته وته نه معلومه. نو ډېر زیاته مننه به وي چې دغه ویډیو سره زیات نه زیات شیر کړئ. دغه سکرین باندې دغه ماشوم تصویر تاسو ته ښکاري. د دې ماشوم نوم دی زاهد الله، د پلار نوم دی نور الله. بسودو ولسوالۍ اړوند باندې لالا سیمې نه بېدرکه شوی دی. تقریبا د شنبې په ورځ باندې بېدرکه شوی دی. تقریبا 3 ورځې کېږي. کورنۍ ډېره زیاته پریشانه ده، ډېره سخته په خفګان کې ده او دغه وړوکی دغه ښایسته کوچنی ماشوم ورک شوی دی. نو ستاسو مدد او ستاسو هیلپ به دا وي چې یاره دغه ویډیو سره شیر کړئ. که چاته هم معلومات او پته وي نو دغه سکرین باندې تاسو ته نمبر ښکاري، په دې کې چې هر یو نمبر باندې تاسو رابطه وکړه خو چې دغه ماشوم پیدا شي. زموږ ستاسو د مسلمانۍ حق جوړېږي چې دغه ماشوم بېدرکه شوی دی او دغه ماشوم پیدا شي او خپله کورنۍ په سکون کې شي او په اطمینان کې شي. د سکرین باندې تاسو ته کوم نمبر ښکاري په دې باندې تاسو رابطه وکړئ. ان شاء الله ډېر زیات اجر به الله پاک تاسو له درکړي. که هر چاته پته وي، هر چاته معلومات وي، لږ څه معلومات وي نو دغه ویډیو سره شیر کړئ چې یاره دغه خلک خبر شي او دغه ځای ته ځان ور ورسوي، د خپل ماشوم هغه کورنۍ ته واپس شي. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او په دې وجه شیر کړئ چې یاره د یو مسلمان سره نیکي کول دي، ښېګڼه کول دي او د ثواب باندې شیر کړئ چې الله پاک پکې موږ تاسو اجر راکړي. د ویډیو کتلو ډېره مننه. د الله په امان.